السلام علیکم ورحمت الله. هر هغه شی چې بدن له ضرر نقصان ورکوي هغه شریعت منع کړي دي، هغه شی حرام دی. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام کې ضرر ځان له بل ورکول د منع دي. لا تقتلوا انفسکم، ځان نه مه وژنئ. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ځان نه مه هلاکوئ. او داسې ډېر شی نصوص راغلي دي. په دې وجه باندې الله عز وجل فرمایي چې کله تاسو مریضان وئ اوبو استعمال تاسو ضرر درکوو نو تاسو تیمم وهئ، بیا اودس مه کوئ. دا ټول د نفس د حفاظت دپاره دا پروګرام الله عز وجل کړی دی. فلهذا هغه شی چې بدن له ضرر ورکوي هغه حرام دی. او دا ثابته شوې ده چې تمباکو چې دي نو دا بدن له ضرر ورکوي. په سیګریټو ډبي باندې لیکلي تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، دا صحت دپاره مضر دي. بلکې دا یې لیکلي تمباکو نوشی کینسر کا سبب بنتا ہے، دا کینسر سبب جوړیږي. په دې کې نیکوټین دي. نیکوټین یوه ماده ده چې هغه انسان تباه کوي. نو تمباکو چې نصارو کوم استعمالیږي، په سیګریټو کوم استعمالیږي، نو دې کې نقصانات دي. دا طبي میډیکل راپورټ کې دا راغلی دي چې سیګریټ نصوار دا د بدن تباهي ده. نو چې کله سیګریټ او نصار د بدن تباهي شوله، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، الله چې کله یو شی حرام کي د هغې کاروبار هم حرام دی. نو دې شی نو کاروبار حرام دی.